پاکستان د افغان سوداګرو د بن پاتې اموالو د خوشي کولو پریکړه وکړه. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت وایي د پاکستان حکومت هوکړه کړې چې په کراچۍ کې د افغان سوداګرو بن مالونه سملاسي پرېږدي. دغه سفارت پرون پر خپلې ټویټر پاڼې لیکلي چې پاکستاني چارواکو د سرپرست حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر سره په دوه اړخیزه ناسته کې دا هوکړه کړې ده. د سرپرست حکومت چارواکي وایي چې د ناسته کې د پاکستان د بهرنیو چارو او صنعت وزیرانو هم ګډون درلود. د افغانستان د سوداګرۍ خونې د مدیره پلاوي غړي خان جان الکوزي تېره اونۍ ویلي وو اسلام آباد په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو تر 4,000 ډیر کانتینرونه ایثار کړي دي. نوموړي د پاکستان دا ګام د دغه هیواد او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ خلاف وباله او زیاته یې کړه چې د مالونو له ځنډېدو سره امکان شته افغان سوداګر په میلیونونه اضافي مالیه پرې کړي.